تازه او د خوشحالۍ څخه ډک خبر ځینو سرچینو ویلي چې اشرف غني بابا تر 50 سلنه زیاتې رایې ترلاسه کړې دي. دا چې دغه کومو سرچینو ویلي دي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یوې باوري سرچینې رسنیو ته ویلي دي چې د ولسمشر غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم تر 50 سلنه ډېرې رایې وړې دي. د دغې سرچینې په وینا تر ولسمشر غني وروسته بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم چې مشري عبدالله کوي دویم نمبر راغلی دی، او همداراز د ګلبدین حکمتیار د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم په دریم مقام کې قرار لري. د ټاکنو کمیسیون بیا ویلي دي چې په راتلونکو 2 ورځو کې به د ټولو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه او تفتیش بشپړ کړي او له هغه وروسته به پایلې اعلانوي. خو عبدالله وایي چې د 20 ولایتونو رایې دي بیا وشمیرل شي. شمشاد ټلویزیون ته یوې سرچینې ویلي دي چې د ټاکنو کمیسیون تخنیکي کارونه د بشپړېدو خواته نږدې شوي دي او ښایي راتلونکو 100 ورځو کې لومړنۍ پایلې اعلان شي. همداراز ویل کېږي هغه 2 ولایتونه چې د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو له لوري تړل شوي وو اوس یې د 6 ولایتونو کارونه تمام شوي دي او یوازې بغلان ولایت پاتې دی چې د هغه ولایت کارونه به هم ژر بشپړ شي. خو د ټاکنو کمیسیون یوې باوري سرچینې بیا ویلي دي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې ولسمشر غني بریا ترلاسه کړې ده ځکه چې تر 50 سلنو زیاتې رایې وړې دي. همداراز عبدالله دویم نومان دی چې ډېرې رایې ترلاسه کړې دي او ګلبدین حکمتیار ورپسې دریم نمبر راغلی دی. د یادولو وړ ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو وارې د ولسمشریزو ټاکنو لومړنیو پایلو په اعلان کې پاتې راغلی دی چې د ولس تر سختو نیوکو لاندې هم دی. خو اوس ویل کېږي چې لومړنۍ پایلې به ژر تر ژره اعلان شي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې همدغه ویډیو مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.